علماو خبرې خلک اوري وي دا د پاکستان زمن دي هر څوک چې د ما خبرې اوري کیدای شي فیسبوکي دنیا ته به ځي بیا به وایي چې دا مولا لکه چې په پېښور کې ولاړ ده د دغه جیو د ارګ په مابین کې 6 کیلومتره مسافه ده ټول هغه افغانان واورئ د دې جیو د ارګ په مابین کې 6 کیلومتره مسافه ده دغه لویه قرباني الله افغانانو ته بله راوسته چې سلو کلونو کې درې لویې امپراتورۍ ماتې کړې نننۍ کومه امپراتورۍ چې ماته سوې نننۍ چې کومه امپراتورۍ ماته سوې دا ټوله دنیا ماته سوې خو یوه غوښتنه افغانانو نه کوم کوم حکومتي چارواکي چې مجلس ته راغلي ښه رانږدې سئ د ما خبر ښه واورئ دغه دیموکراسۍ دغه د علماو بېعزتۍ دغه د ښځو ازادۍ ډاکټر عبدالله نه یوه غوښتنه کوم موږ متعصبین نه یو د پنجشیر ټول مسلمانان د پنجشیر ټول قهرمان ولس هغه مسلمان چې په پنجشیر کې اوسېږي دغه دیموکراسۍ غواړي ووایئ مسلمانانو دغه د غلو او د کفر نظام غواړي دغه نارواو چې د هر څه لحاظه په ناروا باندې دا نظام غواړي عبدالله ته د دوی مشر یې ته د خپل ملت نه پوښتنه وکړه که ته دغه نظام تحمیلي پې باندې راولې اشرف غني ته د لوګر یې د تا په وطن کې خیر ده د تا په وطن کې یو عاجز عالم خیر دی د طرفدارانو د ضدو د ضدبازۍ په خاطر یې نه وایم راځه د تا سرخاو ته به زه عاجز ملام لاړ شم ته م لاړ شم خیر د دې هم دي د ملګرو د افغانانو د هوساینې په خاطر یوه خبر کوم په بده یې مه تحمیلوئ مخالفین او موافقین راځه سرخاو ته یوه ورځ ته انتخاب که یوه ورځ زه د کابل ولایت یم ته د لوګر د مداغې ولسوالۍ ته به لاړ شو یو ورځ دې اعلان وکړي چې سبا اشرف غني د مداغې ولسوالۍ ته ځي ولسونه ورته راوځئ یو ورځ دې اعلان وکړي چې یو عاجز او غریب عالم د حدیث یو خادم هغه هم سبا ته بیا دغه نمبر ده وبه یې ګوري چې د ما ملګري به ډېرې کوي تا خیر ده دغه غوښتنه به د طالبانو نه وکړو چې په دې ورځ حملې مه کوئ بریدونه مه کوئ د ملت په خاطر باندې ورسره د خپل سرخان نه پوښتنه وکړه ته د لوګر نه پوښتنه وکړه دغه دیموکراسۍ او ازادۍ دغه نظام و غلو چورو او چپاولو د کفر نظام د لوګر خلک غواړي که یې نه غواړي نه یې غواړي که زه یې ورسه کندهار ته لاړ سه هغه د احمدشاه ابدالي هغه د میرویس نیکه هغه وطن نه پوښتنه وکړه ورته ووایه چې د الله په خاطر باندې د ټولو خلق ته یې د منم یو چې کفر غلامان به یې پکې د اکثریت خلکو نه وغواړئ دغسې نظام چې د اسلام تر چتر لاندې نه وي غواړي یې که یې نه غواړي خپل اکثریت برابر ده د غزني خلک اسدالله خاني ده ورسئ د غزني هغه قهرمانان چې د محمود غزنوي باندې افتخار کوي هغه وطن نه پوښتنه وکړئ پیغور نه درکو خو راځئ دغه لویه قرباني چې تاسې سره طالبانو وکړه مونږ ترېنه مننه کوو ټولو افغانانو ته عفو وسوله د عفو فضا راماده کړه راځئ اوس به یو داسې کار وکړو ټول افغانان جنرال دوستمه تا ته هم وایو ته هم په عفو کې راغلی یې اوس که دا د مسلمانانو امیر کړی ابو سفیان ټول عمر د رسول الله په خلاف د احد او د بدر او د غزوة الاحزاب په مقابل کې جنګونه وکړل رسول الله ویلي من دخل دار ابي سفیان هغه عفو ده ته هم په دې کې راغلې د ازبکو قهرمانانو نه غوښتنه وکړه د ازبک او د جوزجانو د سریفولو د سمنګانو د فریاد د مسلمانانو نه غوښتنه وکړه دغسې نظام چې هغې کې ولې موږ خو دلته شپږ کیلومترۍ کې رښتیا وایي په دې کوڅو کې د شپې ګرځېدی سئ د غله د لاسه ګرځېدی سئ پاکستان کې نه یو دا کابل شپږ کیلومترۍ د ریاست جمهوري کې دا خبرې کوي هر څوک چې دا د من خبرې واوري همداسې د افغانستان ټولو هغه چارواکو نه غوښتنه کوم چې د نظام کې دي ملت څه غواړي اسلامي نظام راځئ جنګ نه کوو ولې جنګ وکړوئ تیاره مسله جوړه ده یو کار به وکړو په دې نظام کې دی خیر ده ممزرما من ټول دي ما دي نه زه خو له دې نه اوس درته وایم که 100% د طالبانو نظام راسي دما به دغه درس والله تر مرګه پورې به مې دا درس د نظام کار نه کوم بیا به وایي چې پاچاهیګانې غواړي هغسې به هم نه کوي ټول شیخان یې نه کوي خو یوه غوښتنه کوم ممزرما دي نه خو د اسلامي نظام تر چتر
اے مسلمانانو چې دلته ناست دي اے د حکومت چارواکو چې وسلې مو نیولي د موږ د مجلس امنیت مو نیولی راځئ که جوړه کول غواړئ دغه خبر موږ طالبانو ته هم کوی سو موږ قناعت هم ورکوی سو تیاره مسله جوړه ده او که ته وایې زه د اساسي قانون نه تېرېږم د ښځو د حقوقه نه تېرېږم نو بیا مې خرکوت زه لیدلی یم والله که بیا زه درته تېر سم والله که مې بیا راکته کړي ځکه د ما مبارزه خورم ته داسې فکر کوې چې ملا به مات کړ ملا بېچارهګۍ نو څه شی دي 18 کاله ووتل چې مات نه کړ که په زور مسئله یې والله که مې مات کړي په کابل کې هم قسم په الله چې ماته دومره خطر نه کوي چاته نه وځم د کابل نه یا به مې مرګ درکوي خو په ملت مې زړه خوږېږي په اسلامي نظام د ټولو اتفاق راځي ای حکومتي چارواکو چې دلته ولاړې دغه خبر خو به مشرانو ته وکئ که ته وایې ما انتخابات ګټلي په 9 لکه انتخاباتو باندې 9 لکه تا انتخابات ګټلي دغه خو هم د افغانستان ملت ته پاکستانیان نه یو پاکستان نه یې راته ویلي دغه وطن کې اوسېدلي دا 18 کاله مو دلته تېر کړي دي په تاسې مو اتفاق راځي ووایئ په اسلامي نظام بس جوړه د جنګ خپله بند بله ورځ ته بین الافغاني خبرې دي کېدی شي دا عاجزه موږ ته دعوت شي نو هلته مې دا زړه ده چې د مشرانو ته مې داسې چې فکر وکړئ چې موږ ته یې دلته وایي دغه مشران مې چې مخ ته ناست وو که همداسې تیزې مې ورته ونه ویلې چې دې هر څه وایي مسلمانانو ورونو راځئ په اسلامي نظام کار وکړو دلته به کېدی شي وکیلان یې حکومتیان به وایي استخبارات به یې خپلو مشرانو قمندانانو ته مو وایي چې دا خبرې په اسلام یو ځای کېږي که ته وایې اساسي قانون نه یې درسره منو زه پاکستانی نه یم زه په کابل کې اوسېږم نه یې منم دغه اساسي قانون نه منم قرآن مې راځئ چې د استعمار د هغه لاندې یو بل اساسي قانون کوو چې علما او متدین خلک ول د استعمار یا به بل اساسي قانون جوړ کړو روحاني بحث کړی په اساسي قانون باندې یا بېله مسله ده که بالفرض اسلامي نظام غواړئ او که د ښځو حقوق دا د ښځو حقوق دي چې لوڅې ګرځي د ما پټګۍ دې پې بېعزته نه کړه هر حکومتي چارواکی دا خیرنۍ خبره کوم هر حکومتي چارواکی چې دلته وي خلک وایي چې دغه نظام سره ملایان وله ورانه ده ما سره دې اوس څوک په موټر کې کښېني ما تر شارینه وبوځئ چې د ما دې پټګۍ ته خلک څومره کنځاوې کوي که ما ته کنځاوې وکړې بیا دې دی راسره ومني که کنځاوې راته ونه کړلې زه بیا هم دغه منبر لاندې بله ورځ یو بله جلسه کې وایم چې دا اسلام دا نظام اسلامي نظام ده والله وایم هر څوک چې مجلس کې حکومتي چارواکی ناست دي ما په یو عادي ټکسي کې اوس کور کې شارینو ته ځو هر چې ټایم ته چې ورسېدو ما پټګۍ چې ویني ما ته کنځا کوي نو خو ولې دې ما نسعایر سپکاوی کېږي ولې دې ما پټګۍ کله په قفس کې اچول کېږي کله مې چادرې نو خو دا اسلام شو پټې به یې نه وایو که هر څوک غواړي چې موږ علماو سره د نظام خلکو نه خبرې وکړي خیر دا خو عام مجلس ته خصوصي مجلس دې راسره وکړي آزاد علما دې ورولي موږ به مجلس سره وکړو دې علما دې هم راسره موږ هم چې ورته ووایو او دغه خبر بیا دې مجلس ته چیلنج ورکوم ما دې پټګۍ سره زه اوس چې دلته راغلم پټګۍ مې په دې لاره پې سر کړه بیا هم وایم ډارن نه یم خو د دې بېعزتي مې نه لورېږي بیا مې د موټر کې د څوک سپور کې تر شارینه وه مې دې بوځي که ما ته عسکرو بېعزتي ونه کړله زه والله بیا د منبر د لحاظه ویم چې دا نظام بس جنګ سره ناروا ده او که اوس بیا به دی ورسره راوړي دا ګز د میدان هر څوک چې غږ کوي ودي کې زه ورسره ځم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین